أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. سورة النازعات مکی سورت تے پدے کے شپږ څلوېښت آیتونه دوه رکوګانې. د مخکې سورت سره ربط د دې سورت دا دی چې په مخکې سورت کې سخت زجر و په منکرینو د بعث بعد الموت باندې، نو په دې سورت کې یره دنیوي هغه بیانېږي په واقعه د فرعونیانو سره، او الله پاک قسمونه خوري په دې کې چې والنازعات غرقا، قسم می دی وی په هغه ملائکو باندې چې راکاږي روح د کافرانو په سختۍ سره. حدیث شریف کې دی چې د کافر نه په دومره سختۍ سره روح وباسي لکه د ژوندي چیلي نه چې سرمن ویسته کی. بل ځای تاسو په سوره انعام کې ویلي دی ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائکة باسطوا ایدیهم اخرجوا انفسکم. ولو ترى اذ الظالمون، او کچری توینه هغه وخت چې ظالمان خلق فی غمرات الموت د مرگ په هغه حالاتو کې وي، والملائکة باسطوا ایدیهم، او فرشتو لاسونه اوږده کړي هغو ته، او دو ته به دا فرشتې وای اخرجوا انفسکم چې دا روحونه راوباسئ انتهایی په سختۍ سره. نو الله پاک فرمایي چې قسم می دی وي په هغه ملائکو باندې چې راکاږي روح د کافرانو په سختۍ سره، او دی کافرانو ته به ویلی کېږي، ظالمانو ته به ویلی کېږي الیوم تجزون عذاب الهون، نن ورځې تاسو له بدله درکولی کېږي د عذاب سپکوونکي، یعنی د ذلیله کوونکي عذاب، بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق وبما کنتم تفسقون، په سبب د هغې چې تاسو په الله باندې هغه خبرې کولې چې د الله د شان موافق نه وي، وبما کنتم تفسقون، او په سبب د دې چې تاسو فاسقان په دنیا کې تاسو لویه بدماشي کوله، لویه نافرمانی وکوله، د الله حدود تاسو پامال کول. والناشطات نشطا، او قسم می دی وي په هغه ملائکو باندې چې پرانیزي روح د مؤمنانو په نرمۍ سره، لکه څنګه چې انسان یوه غوټه پرانیزي، نو دا پرانستل دا په داسې طریقه باندې چې دا شی روغ پاتې شي، په خپل حالت کې پاتې شي، او چې داسې نه وي نو بیا خلک شوکوي، دا په سختۍ سره. او دی مؤمنانو ته به ویلی کېږي یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیة مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، چې ای نفس مطمئنه د جنت د هغه هواګانې او کړکۍ دا به ورته کولاو شي، او دی به هغه خوشبوګانې او هغه چمن هغه په نظر باندې ویني، دا فرشتې به ورته ووایي چې نفسي مطمئنه راځه
تا الله هم راضي کړی دی، الله ستانه هم راضي دی. فدخلی فی عبادی، الله پاک فرمایي دته به وویلی شي چې داخل شه زما د دې نیکانو بندګانو په دې ټولګي او زمره کې. ودخلی جنتی، چې دا ټولګی دا جنت طرف ته روان دی. داسې انتهایی په خوشحالۍ په نرمۍ سره به دا د سره معامله کېږي. الله دې زموږ سره په داسې نرمۍ سره معامله وکړي. والسابحات سبحا، او قسم می دی وی په هغه ملائکو باندې چې لامبه وهي په لامبه وهلو سره. فالسابقات سبقا، بیا مخکې کېدون کې دی حکم د الله پاک ته په مخکې کېدو سره. نو الله پاک فرمایي فالمدبرات امرا، بیا تدبیر کون کې دی د کار، یعنی بامر الله، د الله په حکم سره د کارونو تدبیر کوي. یوم ترجف الراجفه، نو دا قسم د دې جواب قسم هغه محذوف ده، یعنی لتبعثن، ضرور به ضرور خامخا تاسو به دوباره را پاسولی شئ. او یا څنګه چې دا فرشتې دلته مقرر دي په مختلفو کارونو باندې، دغه شانتي به په قیامت کې هم دا فرشتې په تاسو باندې مسلط کړی شي. یوم ترجف الراجفه، په هغه ورځ باندې چې وبه خوځېږي خوځېدونکی، یعنی آواز د اولنۍ شپېلۍ چې د هغې سره به یو زلزله راشي، او دا ټوله دنیا دا ټول هر څه دا به پناه شي. تتبعها الرادفه، ورپسې به راشي دویم، یعنی دویم آواز د شپېلۍ چې دا ټول هر څه دا به دوباره را پاسولی شي، ژوندي به شي. قلوب یومئذ واجفه، نو زړونه به په دغه ورځ باندې واجفه، درزېدونکي وي، یعنی یریدونکي به وي. ابصارها خاشعه، سترګې به د هغو کوزې وي، یعنی د هغه زړونو والا سترګې دا به بیا ښکته. یقولون ائنا لمردودون فی الحافره، مشرکین مکه به پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وی چې مونږ دا اډوکي ختم شوي ریجېدلي اډوکي دا به دوباره بیا را پاسولی شي. نو استهزا به یې کوله، مسخره به یې کوله. تلک اذن کرة خاسره، چې دغه دوباره را پاسېدل دا خو به بیا ډېر تاوانیان، دا به یې د استهزا په طور وي. او یا دا چې دو ته پته وه چې دو به د نورو حقونه اخیستي وو، ظلم زیاتی دا په هغو کې وو، نو دوی وی که چېرې دوباره موږ را پاسولی شو نو دا خو به بیا زموږ دپاره ډېر د تاوان خبره وي، ځکه خلک به خپل حقونه بیا غواړي. نو الله پاک د دو هغه قول ته اشاره کوي، یقولون ائنا لمردودون فی الحافره، وایي دو آیا مونږ به واپس کړی شو فی الحافره، زوړ حالت ته، یعنی دوباره به مونږ ژوندي کړی شو. اذا کنا عظاما نخره، کم وخت چې مونږ شو هډوکي زاړه، یعنی ریجېدلي. قالوا تلك اذا کرة خاسره،
قالو دوای تلک اذن کرة خاسره، دا په دغه وخت دوباره راتلل دي تاوانیان. دا دوباره راتلل دا زمونږ دپاره بیا تاوانی دي. نو الله پاک فرمایي چې دو ته خدا یو پیشاړه یو ګپ ښکاري، خو فانما هي زجرة واحده، یقینا دا خو یوه چغه ده، بس تشپیلی یو آواز دی چې هر څه به دوباره بس بیا راپاڅېدلي، په دې کې به ټایمونه نه لګي. فاذا هم بالساهره، نو دغه وخت به دو په ډاګه وي، یعنی علی الارض، په ځمکه له پاسه به ټول بیا ولاړ، یو میدان دی، د پټېدو څه ځای به پکې نه. هل اتاک حدیث موسی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پاک فرمایي یقینا راغلی دی تا ته خبر د حضرت موسی علیہ السلام، یعنی تسلی ورکوي جنابی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې داسې نافرمانی او اختلافات دا یوازې ستا سره ستا قوم نه کوي، نه داسې خبرې یوازې ستا دا قوم کوي تا ته، بلکې د دې نه منکر نور خلک هم د حضرت موسی علیه السلام قوم ته وګوره چې هغو څه خبرې کول، هغو هم دغه شان بدماشي کوله، د هغو انجام دو ته بیان کا، ځکه چې دو خو د یهودو نه خبرې زده کوي او د هغو سره کینی. نو هغه واقعه هغه دو ته رایاده که چې د هغو انجام څه شو، ستاسو به هم دغه انجام. هل اتاک حدیث موسی، یقینا راغلی دی تا ته خبر د حضرت موسی علیه السلام، اذ ناداه ربه، کله چې آواز وکړو هغه ته رب د هغه، بالوادي المقدس طوا، په هغه وادی مقدسه کې طوا چې طوا وه، او آواز یې ورته دا وکړو اذهب الى فرعون انه طغى، اذهب الى فرعون، لاړ شه فرعون ته، انه طغى، یقینا د حدود پامال کړي دي، د سرکشي کړي ده. فقل هل لك الى ان تزكى، نو اوایه دته هل لك الى ان تزكى، آیا شته ستا دپاره، یعنی ته اراده لري د دې خبرې، تزکا چې ته پاک شي د کفر او شرک، د دې اراده لري. واهدیک الی ربک فتخشى، او لار وخیم تا ته ستا د رب طرف ته، نو وبه یریږي، فتخشى وبه یریږي، یعنی معجزه درته پیش کم. نو فاراه الآیة الکبرى، نو وی خو ودتا الآیة الکبرى، اغه نخه غټه لویه نخه، یعنی همسا د هغې نه اجدها جوړېده. نو چې کله یې ورته معجزه پیش کړه، نو دی ډېر انتهایی چالاک سړی و. اول خو قوم هغه په دوو طریقو باندې، یو عام خلک و، یو د حکومت خلک. نو د حکومت خلقو ته یې په زړه کې دا خبره واچوله چې دا کم کسان چې راغلي دي حضرت موسی علیه السلام او هارون علیه السلام، دا د خدای د طرف نه دي راغلي، بلکې ردو اراده دا ده چې مونږ زمونږ د دې ځمکې نه وباسي،
زمونږ دا مشریان ختم کی. او عوامو ته په زړه کې دا خبره واچوله چې دو غواړي چې زمونږ د پلار نیکه دین هغه دو بدل کی. نو الله پاک فرمایي چې فکذب وعصى د حضرت موسی علیه السلام تکذیب و. دا هغه نبوت د خدای وحدانیت دای ونه من. وعصى او نافرمانی وکړه. ثم ادبر يسعى یعنی ثم اعرض بیا اعراض وکو شای کړه یسعى او منډه کړه یا کوشش شروع. فحشر فنادى نو راجمع کړو ساحران او خلق. فنادا او आवाज وکړو د خلقو ته. نو ورځې مقرر کړه د دې دپاره چې دغه ساحران د حضرت موسی علیه السلام مقابله وکړي. او حضرت موسی علیه السلام د پړ راولي او رده ساحران او د غالب شي. نو قوم ته دا خبره وکړه اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسی. چې موسی علیه السلام چې کم د امسانه اجدها جوړه کړې ده قوم ته وی چې دا د خدای د طرف نه معجزه نه ده. خو د دې دپاره تاسو راغلي یئ چې تاسو وباسئ مونږ من ارضنا زمونږ د ځمکې نه. یعنې زمونږ کم د حکومت عمله چې ده د دې نه دا عهدې والی. او عوامو ته دا خبره ښکاره کړه چې زمونږ د پلار نیکه دین هغه بدل کی. په دین باندې خو خلک مرګ کوي دا خو څوک نه پرېږدي. دین خو غټه خبره ده رواج پرېښودو ته څوک تیار نه دي. په رواج د سره مرګ کوي. او بیا موسی علیه السلام ته وی فلنأتینک بسحر مثله فاجعل بیننا وبینک موعدا. چې ستاره دې سحر په شانتې به موږ هم راوړو خو زمونږ او په خپل منځ کې یو وخت مقرر کړه. لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوا. چې موږ به هم مخالفت نه کوو د هغه وخت مقرر او ته به هم د هغې مخالفت نه کوي. موسی علیه السلام ورته ووی بس یوم الزینه کومه چې ستاسو د خوشحالۍ ورځ ده دغه ورځ به مقرر کړو. و ان یحشر الناس ضحا او چې خلق راجمع شي د ساخ ټیم. یعنی کم چې د لرې ځایونو خلق دي نو هغه به ورته هم رارسېدلي دغه ټیم. نو فرعون دا ټول سیستم دا تیار کو. ساحران را وغوښتو خلق را جمع کړو یو لوی میدان یې ولګو. نو الله پاک فرمایي چې په دغه ځیږي کې فحشر فنادا د خلق را جمع کړو ساحران را جمع کړو او आवाज خلقو ته وکړو. فقال د اوی انا ربکم الاعلى زه ستاسو د ټولو نه اوچت رب یم. رب خو زایمه په رب په نوم په دې صفت سره بل څوک زه نه پېژنم. مخکې تاسو ویلي دي موسی علیه السلام ته وی ما علمت لکم من اله غیری چې زه نه پېژنم ستاسو دپاره من اله غیری د خپل ځان نه علاوه بل خدای بل اله زه نه پېژنم. ځکه دته صرف د مصر دغه بادشاهي او سلطنت دا ښکارېد. سره د دې نه چې د ساحران هغه مغلوبه کړی شو خو په ده کې دومره لویه نشه او تکبر
چې هغه د ختمېدو والا نه. نو الله پاک فرمایي فاخذه الله نکال الاخرة والاولى، ونیو دلره الله پاک په عذاب د آخرت او په عذاب د دنیا سره. یا دله الله پاک ونیو د دغه وخت چې کم حذر خلکو د هغو دپاره هم عبرت، او وروستو چې د قیامته پورې څونه را روان دي د دغې خلقو دپاره هم عبرت او نښه چې دا هغه مردار شی دی چې د مصر په عجبګر کې دی پروت دی، او کله پې پمپ راځي او کله پې یو شی بل شی. د خدای دعوه کوله دې مردار ته ګوره، خدای داسې ذات کیدی شي. نو الله پاک وایي چې دی د مخکینو رستنو خلقو دپاره عبرت وګرځي. ان فی ذلک لعبرة لمن یخشا، یقینا په دې کې خامخا عبرت دی د پاره د هغه چا یخشا چې یریږي د خدای. او مشهوره واقعه ده چې الله پاک دی هلاک په دریا او د بیا اوازونه کول چې ما ایمان راوړی دی، لیکن بیا هغه چغ و فریاد د هیڅ کار نه. والنازعات غرقا، او قسم می دی وي په هغه ملائکو چې راکاږي روح د کافرانو په سختۍ سره. غرقا په سختۍ سره. والناشطات، او قسم می دی وي په هغه ملائکو چې پرانځي روح د مؤمنانو. نشطا په نرمۍ سره. والسابحات، او قسم می دی وي په هغه ملائکو چې لامبه وهي. سبحا په لامبو وهلو سره. فالسابقات، بیا مخکې کېدونکي دي حکم د الله پاک ته. سبقا په مخکې کېدو سره. فالمدبرات، بیا تدبیر کوونکي دي. امرا د کار، خو پسه په حکم د الله پاک سره. یوم ترجف الراجفه، په هغه ورځ چې وبه خوځېږي خوځېدونکی، یعنی اواز د اولنۍ شپې دی چې په هغې سره به زلزله راشي. تتبعها الرادفه، ورپسې به راشي دویم اواز د شپېلۍ. قلوب، زړونه به یومئذ په دغه ورځ واجفه درزېدونکي وي. ابصارها، سترګې به د هغه زړونو والا. خاشعه، کوزې وي، یعنې ښکته به ګوري، ښکته طرف ته بره به نظر نشي کولی. یقولون، دو وایي ائنا لمردودون، آیا مونږ به واپس کړی شو. فی الحافره، زوړ حالت ته. اذا کنا، آیا کم وخت چې مونږ شو. عظاما، اډوکي. نخره، زاړه، یعنی ریجېدلي. قالو، دو وایي تلک اذن کرة، دغه وخت دوباره راتلل دي. خاسره، تاوانی. فانما هي، نو دغه وخت بدوي. فانما هي زجرة،
یقینا دا خو چغه ده واحدة یوا بس پدې کې صدونه ټیمونه کلونه به نه لګي یو اواز فاذا هم بالساهره نو دغه وخت بدو پډاګوي یعنی پزمکه بله پاس هل اتاکا یقینا راغلی دی تا ته حدیث موسی خبر د موسی علیه السلام اذ ناداه ربه کله چې آواز وکړو د طرف دده بالوادي المقدس پاغه وادی مقدسه کې طوا چې طوا وا اذهب لاړ شه الى فرعون ته انه طغى یقینا د سرکشي کړې ده یعنی د خدای حدود د پامال کړي فقل پس اوایا دتا هل لك اشتستا د پارا یعنی اراده لري تو الى ان د دې خبره تزکا چې پاک شي واهديك او لار وخمتاتا الى ربك استاد رب طرف تا فتخشى وبيريگي فأراه پس ويخودتا الآية الكبرى نخلويا فكذب نتكذيب وكو وعصى او نافرماني وکړه ثم ادبر بیا شا وګرځوله یعنی اعراض وکړو یسعى او منډه کړه یا یسعى کوشش شروع فحشر نورا جمع کړو خلق او ساحران هم دي چې ساحران هم را جمع کړو فنادا بس آواز وکړو فقال دعوي انا ربكم الاعلى زرب ستاسو اوچتیم فاخذه الله پس ونیو دلر الله پاک نکال الاخرة عذاب د اخرت والاولى او عذاب د دنیا ان فی ذلك یقینا پدې کې لعبرة خامخا عبرت ته یعنی پدې واقعه د حضرت موسی علیه السلام او پدې واقعه د فرعون کې خامخا عبرت ته لمن د پاره د هغه چا یخشا چې یریږي